افغان حکومت دریځ کوم خوا روان شو، څه غواړي او ملي امنیت څه وویلې او امریکا ولې په اشرف غني فشار اچولی. ویډیو را سره تر اخره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. یو بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د ګډ حکومت ملي امنیت شورا وایي په حکومتي زندانونو له 10 تر 15 زرو طالب بندیان پراته دي. امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې به 15,000 طالب بندیان خوشي نه کړي. د امنیت شورا وایان جاوید فیصل وایي د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې د 15,000 طالب بندیانو خلاصون ناشونی دی او دا غوښتنه باید د خپلمنځي خبرو پر مهال مطرح شي. د ملي امنیت شورا چارواکي ادعا کوي چې په دې بندیانو کې یو شمېر هغه بهرنیان هم دي چې طالبانو په ملاتړ جګړو پر مهال نیول شوي، خو د دې ادعا لپاره کوم سند نه دی وړاندې کړی. حکومتي چارواکو تر دې وړاندې هم د بهرنیو جنګیالیو د نیولو ادعاوې کړي، خو رسنیو خلکو ته په دې اړه قانع کوونکي دلایل نه دي وړاندې کړي. که څه هم د ګډ حکومت مشر اشرف غني او د هغه مطبوعاتي ټیم د بندیانو له خلاصون سره مخالفت ښیي، خو طالبان وایي امریکا ورسره په لاسلیک شوې هوکړه کې ژمنه کړې چې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې به د 15,000 طالب بندیان خلاصون یقیني کیږي او دې سره به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي. د چارو کارپوهان هم وایي اشرف غني به د طالب بندیانو خوشي کولو ته مجبور کړی شي. د افغان چارواکو کارپو او امریکایي میشتي پاکستاني خبریال احمد رشید وایي امریکا له طالبانو سره د هغوی د 15,000 بندیانو د خوشي کولو ژمنه کړې او بالاخره به هم اشرف غني مجبوریږي د امریکا غوښتنه ومني، خو ښایي دا غوښتنه لږ وځنډیږي او ورسره بین الافغاني خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخ شي.